علیکم. امید چې ټول روغ او جوړ صحتمند اوسئ. تاسو ته به ښکاري چې ډېر وخت بعد یو نوی ویډیو آوټډور ته راغلی یم، ولې چې موږ ډېر وخت ټریننګ او د شیانو کې مصروف وو. نن داسې انټرټیننګ ځای ته هم راغلي یو چې لږ ګپ شپ هم وکړو او د خوند ځای ته راغلي یو چې لکه آیس کریم څنګه جوړېږي. یو خو آیس کریم ده، موږ بل سیسټم لرو رول اپ چې دا نوی راغلی ده، کابل کې ما ډېر کم لیدلی ده. راځو چې دا جوړېږي څنګه او دوی پروډکشن څه رقم ته ده او څنګه دوی خرڅوي. راځئ نو السلام علیکم. خیر جوړې صحتمند په خیر خیر که خبر نه یاستئ، موږ د هر ورځ یا هر هفته یو بزنس خلکو ته انټرویو کوو یا ریویو کوو چې اته دا شی دا سیسټم د ما ډېر داسې نوی هم ښکاره شو، ماته ډېر انټرسټینګ ښکاره شو. دا د کارمبول ټیبل ګورې دې کې دا آیس کریم جوړی چې دا څنګه جوړی دې کې لږ معلومات راکوي. دا والا ورور دا چینیز ماشینونه دي، دغه د مختلفو فروټ هر رقم میوه غواړي دلته پکې آیس کریم جوړیږي په همدغه د هغه د ماشین په سر باندې. نو که غواړي چې د عام د آلو بالو د کیلې چاکلیټ دې کې بیا تاسو مثلا دا نور آیس کریمونه د ماشیني چې کوم دي دې کې شکرین هم اکثر خلک وایي چې نور داسې مواد چې هغه یعنی مضر دي انسان لپاره. دې کې څه سیستم ده؟ ورور دا خو داسې ماشین ده چې کې تازه میوه او تازه شیدې د غوا شیدې موږ پکې راځو بس خلاص. ها کې داسې تازه میوه او د غوا شیدې بس هغه میکس کوي، نه کوم تام دی میوه کوم تام دی بل شي پکې راځو. ها والا دا خو ډېر ښه. یعنی اوس خلک د دې ډار نه آیس کریم نه خوړل کولی شي قطع کړي چې ما والا صحت خرابېږي، دا خرابې کولی شي. تازه میوه نه بس رول اپ جوړ کړي. دا ایډیا تا ته څنګه راغله؟ والا ورور دا خو زه به ډېر تاسو ته د خپل د کاروبار په باره کې معلومات درکړم، نو وخت به تاسو هم او د لیدونکو به هم ونیسم. ډېر وخت مه ضایع کوه، شارټ کې وایه. دونه به ووایم چې ما مخکې د ترکیې بخارۍ کار کوم په همدغه دوکان کې. دا خپل یو شرکت ده. نو په همیشه په دې فکر کې وم، په دې تلاش کې وم چې څه یو کار په دې وړي کې شروع کړم چې دغه دوکان د خپل ځوان پکې وچلوم. نو طبعا په وړي کې په څو ترکیې بخارۍ نه او بېشکه. نو ما په یو ورځ په فیسبوک کې یو چینیز کس ولیده چې په همدغه ماشین باندې د فروټ د تازه میوې آیس کریم جوړوي. نو بعدا ما تصمیم ونیو چې دغه ماشین که زه د خپل هېواد ته راوړم نو انشاءالله یو مثبته نتیجه به ترې نه واخلم او شکر د اوس د خپل لپاره ډېر راځي. ها ته مطلب که چیرې موږ لیدونکو ته دا شریکولی شي چې څونه مصرف په دې سیسټم باندې تا راغی چې تا دا جوړ کړو؟ نو دا که ټول درته ووایم اپروکسیمیټلی یو $15,000 په دې ټول ډیکور ټول شان باندې راغی. د چوکیګانو ماشینو راوړلو کرا هر څه سره د ګمرکاتو غونډ شانو سره. والا ډېر ښه ده. ما دې دوکان کې بل شی هم ډېر انټرسټینګ کړی دی چې یو خو دې دلته ماشین جوړوي، بیا دلته دوی شیریخ سیسټم هم لري چې دا ورور ګوري څوک چې ګوري شیریخ خوري نو کولی شي دې نه شیریخ آرډر کړي، څوک غواړي رول اپ آیس کریم آرډر کولی شي رول اپ، څوک غواړي جوس آرډر کړي جوس هم آرډر کولی شي. خصوصا ما دوی نه شیریخ خوړلی دا نورو ډېر ځایونه کابل کې خوند یې پکې ډېر زیات ده. ښه څومره وخت کېږي چې تا دا کار شروع کړی؟ دا تقریبا مخکې خو د جمهوریت رژیم و هغه وخت کې مې کار ته ادامه ورکړې وه، خو چې کله دا رژیم سقوط وکړ بیا مې یو څو وخته توقف کړ، سټاپ کړ، ځکه چې حالات له ښه نه ول واقعي وو. نو تقریبا یو 15 میاشتې کېږي چې بېرته په همدغه دوکان کې کاروبار خپل شروع کړ. 15 میاشتې کېږي، یعنې 15 میاشتې مخکې د دې سیسټم شروع کړی و؟ مخکې مې شروع کړ. بیا د سټاپ کړو 15 میاشتې کېږي بیا مې سټاپ کړو ځکه چې ژمی و که نه، ژمي کې مې بېرته د بخارۍ کاروبار وکړو، بیا مې بېرته په وړو کې د آیس کریم کاروبار. اوس چې څومره تا مصرف کړی ده مثلا دا 15 میاشتې یا 6 میاشتې یا 7 میاشتې تا وچلو دا د رول اپ سیسټم، آیا بېرته هغه عاید خپل راوړی دی او که نه یې راوړی؟ والا اول خو په دې فکر کې وم خو هر بزنس یې اول شروع کوي نو دا مشکلات پکې لري. خو اوله میاشت دویمه میاشت لږ ښه نه و، مشتریان د اګاک پکې لږ ول، نو بعدا ښه مشتریان مې پکې پیدا کړل او د خپل هغه ټول مصارفات مې پکې راووتل. ډېر ښه. نو یعنې تا $15,000 مصرف وکړو په دې بزنس باندې، بېرته 15-16 میاشتو کې هغه چې څه مصرف یې کړی و هغه بېرته ډېر ښه. دا زه ځکه دوباره تکراروم چې اکثره خلک ښه بجټ لري، پیسې لري، مګر زړه نه کوي چې یو کار شروع کړي. هغه والا اوضاع د افغانستان خرابه ده او نشو کولای چې بزنس سٹارټ کوم کېدای شي ناکام شي، نو دې ډار لاسه ځکه دا هر دفعه زه دوباره وایم
نو ډېرې خبرې به نه کوم بالکل زه غواړم چې وګورم دا ته جوړوې څنګه دا دوه دانې کاسې غوندې چاپان دي اول ما ته ووایه چې د کوم میوې نه تاسو ته زه آیسکریم جوړ کړم د هم غواړئ دغلته مینو شته ده ماګنم ده هم ده کیله ده کیوي ده مالټه ده توت زمیني ده الوبالو تربوز هندواڼه او چاکلیټ دوه دانې مکس هم جوړولی شئ او دوه دانې مکس هم کیږي که غواړئ چې امو چاکلیټ یو ځای کوم ښه راځي امو کیله یو ځای کوم ښه راځي نه ما ته اوس فعلا خو یو ام تنه جوړ کړي چې زه وګورم چې دا جوړوي څنګه بیا مونږ اورډر کوو چې څه حساب ده دا شاپوګان ده واخله ولې شاول ولا خپل د دسکش ورته واغوندو او هایجین خیال ساته دا ګوره ډسکشن ټول خو پلاستیکي خپل سیستم لري تاسو کولای شئ وګورئ دلته یعنی د څه شی نه ده چې بس راواخله او راچه او لاسونه دې مینځلي هم نه وي کله په مخ خلاص او کله خولۍ نو خو خولۍ هم کله کله وخت اغوندو خو اوس د کامرې له خاطر وه دا خولۍ نه اغوندو دې چل به ما ته هم را زده کړي ښه ولې نه اول به زه یو دانه تاسو ته جوړ کړم چې تاسو هم لږ وګورئ که نه صحیح ده ته لمایز زه راخیزه چوم زه دلته منتظر ناست یم چې ودرې دا رول اپ د جوړ کړو څه رقم ته راوړي ما خو بیخي زړه یې اوبه وکړل چې کله مو کاتو نو دا راغی ودرېږي چې خوند یې وګورو څه رقم ته ده ډېره مننه ورور ته خو یې نه خورې نو قواره یم تاسو ته ښکاري چې رول غونده ده ځکه یې مغه نوم یې رول اپ ورکړی ده نو که تاسو هم خورئ راشئ دلته یې وخورئ خیر دی ما نه یې مه خورئ A1 ډایرکټ هغه د عام مزه ده د شیدو مزه ده او نور ایکسترا پکې هیڅ شی هم نشته چې څوک بعض خلک فکر کوي چې صحت ته نقص لري نه لري ښه هیلدي شی ده هر څوک چې غواړي راشي ویې خوري خوړلی شي نو تاسو کولی شئ چې اوس اخوا دېخوا د دوکان وګورئ چې به د خپل آیسکریم وخورئ زه خپله غواړم چې دا آیسکریم جوړ کړم چې څنګه جوړېږي سخت او اسان ده نو اول ما ډایرکټ دا چاپان لاس کې ونیول نو زه یې پرېنښودم اول وروره دا ده چې دستکش یې واغونده دستکش به واغوندې بل هغې نه به دا آیسکریم جوړوي نو اول به دا یوه دا پلاستیکي دستکشه به واغوندو ما ګوتې غټې غټې دي دې کې نه راځي دا آیسکریم چې دا د چاکلیټو ام او د کیلې آیسکریم دا مکس آیسکریم ورته وایي بس ما دا نه پوهېږم چاقوان دي تبرونه دي شی دا هم راواخېستل اول خو به یې ټوټه کوي که او دا په نظر سره کوي چې فریز نیسي چې بیا فریز لږ مشکله ده صحیح روان یم او بالکل دا هغه ډېر سست ونیسه سست ونیسه خپله ستا خپله ځي مونږه کله چاقو لاس کې نه دي نیولی نه هم تبر لاس کې نیولی ما ته داسې ښکاري تا نه یې زه ښه جوړوم څنګه ما ته داسې ښکاري چې تا نه یې زه ښه جوړوم اوس یو څو ورځې شاګرد سي بیا بیخي ټایټ ستا بس چېرې که یولرنا نه وتلم دغلته به مې ځئ غره که خود سی مایل شکل دا یو رول دا دویم رول
استا څه کې دغه یو خیر ده ګوره ځان د خوشو خراب دی چپات د خیر ده دا ورو کنه استا ورو دیوالانه مونږ چې لږ زر ځان خوشي نو موږ نه کار نه کیږي او دا د مړکای چتای صفای خو نور نه لا پکار بس خیر هغه به شاګردان به پاکي دا صفا مې کو درته دا دې ته وای میکس فروټ آیس کریم چاکلیټ هم کشته دی خو واست ته نه مړیو که دا خو ما جوړ کړی چې دا څنګه مې جوړ کو خو دې راځي آیس کریم به مو ګورې سره قم خوان لري خو کلک دې جوړ کړی کړه کلک دا کلک خې کنه نو خې ماشاءالله بس ما یو لرنا پرې غوډه راځم دا آیس کریم دکان نه اخلم نور به مخ دا نه قیمت نه ده څو ده څو خرڅې دکان دی دکان شته خرڅ خو زه ما پکې نقص نه ده کړی زه دکان خرڅ زه فائدہ هم ډبل درکوم ها تاسو ته موږ ضروري تاسو ما سره راځي کار کوي نه ماته یو قیمت وای چې زه واخلم دلته کار شروع کوم نو خو یې مزه څنګه بس دې ورور دې د آیس کریم دومره خوند لیدلای دا چې خپل ورور هم نور نه پریدي راشي دلته کار کوي بس دا آیس کریم هم جوړ کو دا به مونږ تاسو ته صرف کو کله چې راغلی او کله چې خپل چې زه درته صرف کوم ماته یو زنګ وهي لرنا کې زه به راشم دلته تاسو ته جوړ کوم نو مونږ زه بعض نور خبرې دي چې هغه کو تاسو دې زیرا وګورئ مونږ بیا راځو ډېر مزیدار آیس کریم جوړه ما چې جوړ کې ما تا نه مزیدار خیر د کریډټ تا در کوم له مواد ټول څه چې ویل نو ډېر خوشاله شوم د دې د ځای تاسو معرفي شولې دوه درې د آیس کریم خوړل نو ما چې د ځای نور خلکو ته معرفي کړم نو اخر کې زه غواړم چې تاسو یو پیغام یا تجارت باره کې خبر ورته کوئ یا د یو نصیحت ورته کوئ چې خپل حساب تجارتګر چې هم هر موسم کې کولای شي او بزنس سٹارټ کې هغه موافقانه وچلېږي دا هم ډېر یو غټ هنر غواړي نو که څه ویل غواړي کیمرې تاسو خدمت کوي زما په وروره د یو پرمختللي تجارت یا کاروبار له خاطره باید اول لومړی خو یو مثبت ذهن باید ولرو بېشکه مثلا هر کار چې کوو په دې فکر په دې اندې ونه کړو چې والا دا کار هم شروع کړو په دې کې به دونه رسک یا دونه نقص پکې وکړو شروع یې کړئ په ډېر صداقت او په ډېر دقت سره ان شاء الله چې کوم مثبت ګټه وکړي بېشکه او بل باید یو سپیسیفیک هدف ولرو کله وخت مې یو کار شروع کړو تر څو هغه اهدافو ته ځان نه رسولی نو په نیمه لاره کې خوشي نه کړو لږ هم نقص کړی ذاتي ډېر مصارفات به هم پکې کړي ذاتي به ووایي چې والا دا کار کې رسک شته ده نور به هم پکې خراب شو بیا یې بیخي له منځه خو دا خبره به هم درته وکړم چې په کوم کار کې فکر رسېږي ذهن هم رسېږي هغه کار وکړو که نه خدای نخواسته چې بیا ډېر زیانونه به هم بېشکه ډېره مننه ډېر زیات مننه تاسو د مشورې څخه تاسو د وخت څخه نو لیدونکو دا و د مونږ د دې هفتې ویډیو چې یو بزنس مونږ تاسو ته معرفي کوو آیس کریم بزنس و وړکۍ تاسو ته ښکاري مګر دې نه ډېرو خلکو ښه مصرفونه پکې کړي دي او ښه عاید بېرته ترې نه لري او که چیرې دا ویډیو مو خوښه شوه مونږ نور بزنسونه هم ریویو کړي دي او نور هم ریویو کوو زموږ یوټیوب چینل کې کولی شئ دا ټولې ویډیوګانې تاسو ترلاسه کړئ فیسبوک چینل کې مونږ کولی شئ مونږ فالو کړئ یوټیوب کې هم سبسکرایب کړئ که اوسه پورې مې سبسکرایب کړي نو اوس کولی شئ سبسکرایب کړئ نو اوس یې خپل کار کوئ چې زه خپل آیس کریم وخورم منتظر یې ده در کوم خو یاسم نه تاسو هم که ټرای کوئ ټرای کوئ زه په منډه راغلی یم اوس به مې نه وایې غټه ماڼۍ ریکارډ کې راغلی دا وګورئ خپل آیس کریم